مارات لنشي دور خطير وبو دور خطير وبو بیرته جاروت لنشي دور کوالي جون واپس مارات لنشي دور خطير وبو بریکوټ سیمه کې یو شخصي سکول اسپیس کې کلتوري میله لګولې شو چې پکې د سکول ماشومانو بیلابل کلتوري سټایلونه لګولي وو او عملی مظاهره پکې کوله د سکول ټول میدان د پښتون د کلی د کور منظر خودو دغه میله کې د سکول یو ماشوم د ګلبدین بریکوټوال په نوم د قصاب سټایل لګولې او وخت خرڅوله تودي خان پکې د شودو او د ماستو دکان خلاص کړو سمشوان پکې د سبزی خرڅولو دکان لګولې و د کور په سټایل کې پکې ماشومان او جنکو د مشرخصو پرنګ شملې شاربلي او کوچي ترويستل دا دریم جمعات ماشومه په دې خپل ډوتوي زما منف شالم د ازوبر کلاس 3 کې سبق ور دا زموږ پروجیکټ او ویلیج لایف هغه په خانه زمانو هغه ویلیج سمون کو ما به کیدا رو کریکټر هغه ستې شوملې شالم دا سره چاوي دا چې راکا کوم دین دا شوملې جوړي د کورپر سټایل کې یو ماشوم د مشرتان پرنګ په ریډیو باندې خبرونه اوریدل او د کور جنکو پکې سابا او د جوارو روټۍ پخولې دا دویم جمعات ماشومه چې غنمې پاګول نون بګی ټایلو بشل غاتی ما زګر کولا په مخامې کې بلندا مې خاک سر کولا نون بګی ټایلو بشل غاتی ما زګر کولا او زه په کلاس سیکنډ کې سبق وایم دا زه سپوما په دې چې ژوند ته وی چې بیا اوړه کې چې بیا د ډوډۍ پخې چې وکول کې چې غوړه ډوډۍ پخې دی غول به غوړه ډوډۍ پخې کوم او چې سپوره ډوډۍ پخې دی غول به سپوره پخې کوم دغه کلتوري میله کې ماشومانو پټو کې کر کروندا هم کولا میله کې عدالت هم لګولای شو چې خزي قاضي بګي قضیه اوریدې میله کې جوړ هسپتال کې د ناروغ ماشومانو علامتي علاج هم روان وو د سنگار پسټل کې ناوګانې سنگارې دي په غوړل کې ماشومانو ساده من بچ تر ډک کولو او پندو سنو بهم زولو د زغرب کولو سړو چې ترو باندې من بچ تر ډک کولو او پندو سنو بهم زولو د زغرب کولو لوبي خبري د اوسنامه دا دریم جمعات ماشوم دی وداوي زمانو د ګل خان د په کلاس 3 کې دا موږ ځان له جوړ کړی دلته موږ سرویس ساته او پېټه وځه او بیا بیا خلکو باندې خرڅو په میله کې د ساينس او آرټ سټایلونه هم لګولې شو د سکول استاده ګلرنګا د میله په حق لا دی وداوي بیسیک مقصد زمونږ د دې زمونږ دا زموږ د ماشومان چې دی یا زموږ د نیو جنریشن چې دی دوی د خپل اولډ کلچر بالکل یې کړی دی هغوی دا نه پیژني چې شملې شربل څه ته وایي هغوی دا نه پیژني چې ځناور څنګه ساتلی کېږي یا به څنګه ساتلی کېدله هغوی کو یې نه پیژني نو موږ د هغوی دپاره یو ارینجمنټ د دې دپاره کړی دی چې دوی د خپل کلچر سره د خپل هیستري سره لږ ټچ پاتې شي او دوی د خپل کلچر چې دی دا یې نه کړي میله کې د ګلال پسټال کې پلار د خاورې لوښي جوړول او زوی ورلا رنگونه ورکول په یو بل سټایل کې ماشومانو په حجره کې د مشرانو زړې قصې اورېدې د میله راغلو د ماشومانو مور پلار او عام خلکو د میله ډېره خوښه کړه او ویل چې د سره وسنی ماشومان د خپل کلتور نه خبر پاتې شي فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا بریکوټ سوات جنگ بشوم لک سات پس بشو په خلا برته پسند بشوم ولو کې او بل سر په جنگ بشوم لک سات پس بشو په خلا برته پسند بشوم
اوس خو جرګو باندې والله پخلا کېدلې نشي اوس خو جرګو باندې والله پخلا کېدلې نشي د وړوکوالي ژوند واپس همارا تللی نشي د ورختېرې اوبو بېرته جار وتلی نشي د وړوکوالي ژوند واپس همارا تللی نشي د ورختېرې